مالکورا شي تاسو ببلش نه خو زه پوهېږم تاسو نه لندن ډېر وړاندې دی او پرون هم تاسو راغلي وئ. صحیح اوس ستا میک مې بند کړو، بخښنه غواړم ستا میک بند و، مهرباني. او خاص نه پوهېږم زما خبرې کوم ځای پورې راغلې. نو دا خو بالکل دا ډېر مهم دی دا غونډه. بله ورځ پرون چې تاسو راغلي وئ هغه هم ډېر مهم و، او دا سبا او یکشنبې په ورځ چې کېږي دا هم مهم دی، ځکه چې د اتلان نه چا پورې مربوط لري او نه د کم ډلې او ټاپلې پورې. دا د ملت سره سروکار دی او موږ هم ملت یستو. د دې سره ودرېدل دا د ملت سره ودرېدل دي او دا هم د ملت یو جز دی. نو بالکل دې سره موږ ورځو، خپل ماشومان بچیان هم ځان سره ویم، او دا یو ملي غونډه ده. دا نه د کوم ډلې پورې تعلق لري او نه د کوم شخص پورې ده. نو څنګه چې دا ملي اتلان ملي دي، دا شانې موږ هم د هغې دا میک دې بند کړه نور، میک دې بند کړه وروره، نور ته میک بند کړه چې ټول دغه خراب کېږي. ښه مهرباني وکړه. ډېره مننه پاچا صاحب. بل دا دی چې افغانستان کې هر شی کېږي، دا تاسو ډېره ښه خبره وکړله چې دا ملت باید راویښ شي. ملت چې همدغه 40 یا 50 کاله کېږي چې ملت وده دی. زما په نظر باندې نور د ملکونو چې ترقۍ نه کړي ملت یې ویښ شوی دی. اوس زه یو نفر پسې ودرېږم چې هغه غل دی او هغه بدماش دی، خو هغه په دې خاطر زه هغې سره ودرېږم چې هغه زما د سمت دی او زما د ژبې دی او یا زما د ولایت دی. دا کار باید نور په افغانستان کې بند شي، حق باید حقدار ته ورکړل شي. بل دا د یو دغه زه یو ښه مثال ورکوم، دا د ناکامورا څومره یو غټ کار وکړو په افغانستان په تاریخ کې. یعنې دا ډېر یو غټ کار دی، هغه هم یو خارجي. اوس که دا څوک ووایي چې یاره دا پاکستان وژلی دی، صحیح ده د پاکستان په پیسو به شوی، خو زه پاکستان په دې کې ملامتوم نه، زه هغه افغان ملامتوم چې د چا په لاس باندې دا ناکامورا مړ شو. خو چېرته په افغانانو کې دومره یو شعور وی او دې دا فکر کړی وی چې آیا د پاکستان ماته یو 10,000 کالدارې راکوي چې د بوسو په نرخ باندې نه دي، نو زه ولې دغسې یو انسان ژوند واخلم چې هغه زما ملک جوړوي، زما اوبه مهاروي او زما ملک ته خدمت کوي. خو دې کې مقصر او ملامت موږ ټول دا ملت یستو، ځکه چې موږ په غلطو اشخاصو باندې باور کوو، په غلطو اشخاصو باندې ځو، د هغې څېړنه نه کوو، د هغې معلومات نه کوو چې آیا دا نفر سره چې زه ودرېږم تر شای دا خپله څه کاره دی یا دا زما ملک ته ګټې څه دي. دا ټولې ګټې دلته ملي د خلکو نه دي او خپله د هر سړی چې دلته په افغانستان کې واک ته رسېدلی د خپل د کورنۍ او د خپل ژب ته فکر نیولی دی، هماغه د خپل ځان دپاره دا هر څه کړي دي. ملت همیشه د بدبختیانې سره مخامخ شوی دی همدغه اشخاصو د لاسه. او بل دا دی چې ملت باید نور ویښ شي، په دې باندې باید پوه شي چې نور دنیا چېرته روانه ده او موږ چېرته روانه یو. ډېره مننه پاچا صاحب. مننه خوشحاله اوسئ. مننه. بالکل پرونی د دغه په باره کې ګوره تاسو ته د افغانانو ویم چې پرون موږ مظاهره وکړه، یو خو ورځ رسمي ورځ وي خلک په کار کې. خو بهرحال زموږ چې د لندن د خلکو نه کومه توقع وه لندن میشت افغانانو نه، نو په هغه تعداد کې رانله. خو بهرحال تیر په هیر ځکه چې دا کوم سیاسي دغه نه وه، مظاهره نه وه، دا د کرکټ دپاره وه او دا د کرکټ د اتلانو دپاره وه، باید په ډېر تعداد کې خلک راوتي. خو بیا هلته ملګرو دا فیصله وکړه چې موږ دا مظاهره په داسې ورځ وکړه چې دلته خلکو دا بهانه کوله چې موږ کار دی، نو موږ انشاءالله بله مظاهره نیسو. هغه به بیا مظاهره به داسې نه وي چې په یو ځای باندې ودرېږو، هغه به بیا د لندن په څو سرکونو د لندن په برطانیه په مرکز کې بیا به د لاروین په شکل وانې وي او بیا به موږ انشاءالله نورې هم د دې دپاره غونډې کوو، نورې مظاهرې به هم کوو. او د دې دپاره په 19 د دې میاشتې د جنورۍ په لندن کې یو بله غونډه هم ده چې هغه په دننه په مابین کې وي او په هغې کې به په لخاو خویندې میندې وي، هغه به د تعلیم باره کې او بیا به د افغانستان د کرکټ په باره کې خبرې کېږي چې موږ ته څومره اتلولي، څومره لاسته راوړنې د افغانستان ملي لوبډلې په دې 15-14 کالو کې یا 20 کالو کې راوړي. په دې باندې به تفصیلي خبرې، نو ماشومان به هم راځي او ډېر فامیلونه به راځي. سلام شي حبیب ورور، خیر رالی.
سلامونه باچا صاحب محترم تا ته او نورو ملګرو ته څوک چې زموږ غږ اوري ټولو ته بیا هم سلامونه او نیکې دې خدای دې وکړي جوړ روغ به یاست. زه در سره یم، مېلمنو ته به وخت ورکړو انشاءالله. فکر کوم چې نمبر د نور دی که د چا دی تاسې وغږېږئ. اوس راغلم نو دې پیج ته به تعقیب. خیر راشه نور ورځ سلام شي په خیر راغلی. خیر اوسې باچا کاکا ښې جوړ یې؟ خیر اوسئ. مننه الو چې وخت یې راکړ او ملګرو کتونکو ته دې ټول سلام وایم. مهرباني په خیر راغلی. دا موضوع مې واورېده او مهرباني وکړئ زر زر خبرې وکړئ چې نور ملګري. مهرباني بالکل صحیح ده. مهم ټکی دا ده ګوره دا زموږ د کرکټ اتلان چې زموږ د وطن نمایندګي کوي ټول اول مشکل دا ده په داخل کې شور دی وروره تا سره شور دی تا سره شور دی تا سره یو مهرباني کوئ چې کله لایب ته راځئ یا لایب ته خیژئ کوشش کوئ چې تاسو سره شور نه وي، انټرنیټ هم صحیح وي، موقعیت هم صحیح وي، ځکه دلته د نورو خلکو وخت ضایع کېږي. مهرباني کوئ چې هر یو راځئ لایب ته باید تاسې ډېر منظم طریقې سره اوسئ. بعضې راشي وروره موږ ناست یو هغه وروره پروت وي په بالښت باندې سر ایښی، نو هلکه موږ هم ستړي یو، د خدای مسلمانانو موږ خو داسې نه یو چې ګنې کار نه کوو. موږ بېګا 15 ساعته یو طرف نه مزل کړی، 15 ساعته بل طرف نه مزل هم کړی دی، او وروره زموږ هم وجود به هم خوږېږي دا به خوږي، خو دلته لږ باید وروره چې په کیمره چې په دا کې ونه لګي په لایب کې چې بیل دې رانشي لایب در باندې بندوي. او عزت الله نو السلام علیکم باچا. وعلیکم السلام په خیر علي. باچا صاحب تا ته د ګډونوالو ته لاندې اورېدونکو ته سلامونه احترامات وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ به یاستئ. باچا صاحب ته یقین وکړه چې پرونۍ مظاهره کې چې کله دغه لایف ما خپله کته په یو ټیم کې غږ وشو په دې لایف کې چې باچا صاحب نه ده راغلی حضور پکې نه لري، نو په واقعیت زه خپله ډېر زیات خفه شوم هلې څنګه په دې خو خپله باچا صاحب لایف نیولی او څنګه اوس په دې مظاهره کې نشته څه مشکل ورته پیدا شوی که څنګه، خو بیا هم چې وکتلې ماشاءالله ته راغلی بیا د خبرې مو کړلې ډېر زیات خوشحاله سولو. ته یقین وکړه باچا صاحب محترم چې دغه د کرکټ په باره کې چې دا کوم خلک اوس راجګ سوي دي دوی وایي چې د کرکټ ټیم دې موږ نه غواړو، مثلا د جنوکۍ مکتبونه بند د کرکټ ټیم دې نه یا راشد خان پلانکي وزیر صاحب سره د طالبانو کتلي یا بل سره کتلي. زه دغه ویده ولس ته وایم چې دغه 20 کاله دغو وکیلانو دغو وزیرانو په افغانستان په ملت باندې څه لوبې ونه کړې دي. و ملت ته تاسې یې خوشې کړلی دی درنه لاړل، تاسې دا مردارې کسي پیسیرې له اوسه نه دي پېژندلي، څنګه تاسې ته و ملت دوی ته وخت تاسې ورکوئ دې کسي پیسیرو ته چې دوی د افغانستان په ملي ارزښتونو باندې په ملي کرکټ او په دې باندې خبرې وکړي. دوی اصلا باچا صاحب په کومه خوله باندې دوی راځي چې دوی دې وایي باید چې ملي کرکټ موږ نه غواړو، ملي ټیم نه غواړو، دغه ملي ټیم ده چې موږ افغانستان ته خوشحالیانې راوړي. او باچا صاحب چې څونه وسه درکړي که مظاهرې که هغه بس ویې کوي ځوانان هم د تاسې له څنګه ولاړ دي او بس انشاءالله چې بس د تاسې ملاتړ به کوي. مننه باچا صاحب. مننه. یو خو زما د راتګ په باره کې یو بل چا مو دا خبره وکړه چې زه ګوره 15 ساعته لرم، لاره چې وه 4 ساعته وه، خو 1 ساعت 1.5 ساعت موږ په لاره کې ایسار شو، ځکه لاره بنده وه موټروی، بیا هلته کوشو بیا په ټرین کې لاړو په ریل ګاډي کې. زه د هغه خلکو نه دا پوښتنه کوم چې زه په وطن کې وم، دلته په لندن کې مظاهره جوړه شوې وه، نو دلته ویډیوګانې وکړې دا د خلکو دا د ویو او د دغه شوقیان درته ښیم. زه په افغانستان کې مظاهره په لندن کې جوړه شوې د هغه خلکو دپاره چې دلته وختي د لندن حکومت یو قانون دا کړی چې دغه ته دی لیږي، برما ته دی که روانډا ته به د افغانان لیږي. اوس زه په وطن کې ناست یم، دی دلته ویډیو جوړ کړی وي پاچا کاموال مظاهرې ته نه و راغلی، نو زه د افغانستان نه څنګه لندن ته راشم؟ یعنې د دې خلکو تبلیغات ته اوس زه هرې مظاهرې ته ځم. پرون ما 15-16 کسان راوستو، 15 تاسې وګورئ چې کله زه راننوځم د افغانستان ملي بیرغ راسره دی، 15 کسان مې ځان سره نور هم بوتللی دي نه. نو خبره دا ده
چې د دې خلکو خو د منفي تبلیغاتو نه بل کار نشته دی د دې غواړي چې سره تاسو محترم مونږ ولیدل پوس ولې چې په دې لایف کې غږ وسو چې پاچا صاحب نه درغله بیا ما ورته کمنټ کې نوشته کړم مال څه مشکل به یا به سفر کې ان شاء الله مال دراسي کې خو په ټیم کې کتل 2 منټه نه وتی چې کتل مې چې لایف کې تر راغله مال زه ان شاء الله سړی راورسېد بیا زړه ولګي د زماله د خلکو خبرو او پاتې شو خبره ګورئ د مخالف پارټۍ والا چې پرونه غوښته چې زموږ مظاهره خراب کړي یو زنانه را لېږلې بې غیرته سړی هم نه را لېږلې یو زنانه را لېږلې وه هغې سره د راشد خان عکسونه او داسې کول نور دوه زنانه وې یو ورسره موبایل نیولی یو همداسې وه هغې هم ماسک یې دغه مخې ته اچولی د هغې زور ټول دا دوه زنانه بل پاتې شوه چې دوی وایي چې یاره د راشد خان د یا نبي د انیس حقاني صاحب سره یا د بل طالبانو سره عکسونه ایستلي نو دغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې په دا دوحه کې خو ورسره راشد خان دی نه و ناست که نه نبي خو ورسره نه و ناست دی طالبانو سره خو تاسې ناست وئ که نه د انټرنیشنل میډیا کې همدغه دوحه کې همدغه فوزیا کوپي دی د دوحې دی هغه غړې وه څنګه په دې باندې انتقاد نه کېږي خبره بخښنه غواړم چې دا خپله نو زه د دې خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا تاسې د طالبانو صفتونه کول چې طالبان بدل شوي په دوحه کې ناست تاسې ورسره ویډیوګانې ډکولې عکسونه مو سره اخیسته یو د سخان مو سره ډوډۍ وخوړه تر دې پورې چې لاړې هغه د لیلن په دې سخان هم ټولو شریکه ډوډۍ وخوړه د خپل قدرت دپاره اوس چې راشد خان یې وکس ایستلی دی هغه نیغ نیغ کول چې ده د انیس حقاني سره ګورئ د طالب سره مخالفت هغه په خپل ځای زه سره لرم مګر بعضې دي خپل غواړي چې سره قمځان ته یو د تعلیم په قصه کې دا خلک نه دي تعلیم موږ غواړو د افغانستان جنکو ته د افغانستان خویندو میندو ته دي خو نه غواړي چې افغانستان کې تعلیم دی ریکارډ یې معلوم دی مهرباني تاسې د الله عزت وکړئ د بابل مرګ له ټایم ورکړم فکر کوم چې لمبر د چا دی لمبر ستا لمبر دی لاندې سلام شي په خیره صاحب خیر صحت نه خري په خیر اوسه بیتونه خري اول خو ډیره مننه د پرونی مظاهرې په خاطر باندې چې تاسو را تنظیم کړی وه ملګرو جوړه کړې وه که څه هم تعداد کم خو د هغه کمیت نه کیفیت ډیر مهم دی چې په کوم کیفیت باندې هغه مظاهره وشوله څنګه سوله ییزه مظاهره وه او څنګه لازمه وه هغه شان وه نو دا یو ډیر ښه کار وشو تیر هفته موږ د کرکټ بورډ پخواني رئیس سره همدا شان بحث درلوده په ټیک ټاک باندې او د هغه سره موږ په دې موضوعاتو خبرې وکړې دغه د ښځو موضوع چې دا تر ډیره پورې آی سی سی ته دومره مطرح نه ده لکه څومره چې دا اوس دغه خلکو را مطرح کړې ده او دې خلکو باچا صاحب زه غواړم یو خبره بله م اضافه کړم دا خلک دوی لوبغاړي دي او کله هم چې دوی د صحنې نه لرې کېږي دوی په یو داسې موضوع باندې حمله کوي چې په هغې باندې دوی بیرته ځانونه راښکاره کړي هم ولس ته ځان راښکاره کوي او هم نړیوالې ټولنې ته داسې یو موضوع وړاندې کوي چې هغوی دغسې موضوع غواړي او د خلکو او د ملت په حساب باندې خو هغه د تاسو وویل چې دوی 2 نفر راغلي نو که دوی سره ملت وي او خلک ورسره وي دوی دا یو هفته په وټساپونو کې لګیا او ګروپونه جوړول چې باید دغه مظاهرات خراب شي او کوشش خپل وکړو مګر ونه توانېدل موضوع دا ده چې د کرکټ بورډ فعالیت په دې برخه کې ډیر لازم دی او زه هیله لرم که تاسې د کرکټ بورډ مسؤلینو سره په دې اړه باندې وغږېږئ که ټیک ټاک ته نه راځي یو زوم کنفرانس دې جوړ کړي او دغه کرکټ کوم مبصرین چې دي کوم پوهان چې دي دوی سره خبرې وشي دغه زموږ کوم مبارزین ملګري چې دي دوی سره خبرې وشي په یو ګډ پلیټ فارم باندې په یو ګډه پریکړه باندې سره مخ ته لاړ شو ځکه دا داسې وړه موضوع نه ده چې موږ یې دلته ختم کړو دا به آینده کې به نور ډېر مشکلات موږ ته مخې ته راځي او شاید د دوی تعداد هم زیات شي شاید دوی هم لکه اوس دوی هم هغه پټیشن یې جوړ کړی دی لګیا دي تقریبا 2,000 ته رسېدلي مقصد مې د خبرې خبر درکړم چې دې پرون نابل ورځې د یورپین کوم دغه چې د پارلمان دغه د پاره ایمیل لګي هغه دغه ته یو الګ کار کړ او یو بل نړیوال دغه چې هغه تم خطونه لګلي چې په افغانستان کرکټ بند کړي ځکه چې د جنکو تعلیم نشته د جنکو کرکټ نشته دی او ساوث افریقا او استرالیا د ټولو سره د تماس دي یعنی دې په قلار نه کې حدود تاسو افغانان ورونو چې ګوري چې د ورخه به وبوړي کنه به بلاسونه د څه کوي
باچا صاحب همدغه خبره ما غوښتل چې وکړم چې کله اوبه د ورخه واوښتلې بیا هغلته موږ هېڅ هم نشو کولی. ګوره د ساوت افریقې یو ډېر غټ کرکټ بورډ دی، ډېر تاریخ لري په کرکټ کې، مګر د څو کلونو دپاره د هغوی کرکټ بین و، هغوی نړیوال کرکټ نشو کولی، د هېڅ چا سره نشو کولی. زموږ افغانستان خو اوس تازه راغلی دی، سرحد دی چې موږ خوشحاله یو، خوشباوري لرو چې آی سی سی ته موږ ډېر محترم یو، ډېر ځکه موږ ورته لیدونکي راوړو، ډېر مینهوال لري افغانستان. مګر کله چې خبره اصولو ته لاړله، قوانینو ته لاړله، هلته بیا د قانون هغوی د دې لحاظ نه کوي، هغوی ته قانون محترم دی. زما موضوع چې ما یاده کړله همدغه ده چې د کرکټ بورډ مسؤلینو سره باید په دې اړه باندې جدي خبرې ورسره وشي او د هغوی تحرک په دې اړه کې ډېر مهم دی، ځکه هغوی یوازې هلته هغه دفتر کې ناست دي، دفتري کارونه ورته کوي. که زمونږ لوبغاړو کومه لاسته راوړنه وکړله بس هغوی هم ورته چکچکې وکړي، موږ هم ورته وکړو، د هغې نه سوا بل کار نشته دی. باید هغوی د دغه ټولو کرکټ بورډونو سره، د استرالیا سره، د ساوت افریقې سره، د انګلینډ سره، د هند سره او دغه نور ټول څومره غټ کرکټ بورډونه چې دوی سره متحرکه پالیسي اختیار کړي، دوی سره وغږېږي او خبرې ورسره وکړي، دغه اوسنی کوم بحران چې دی، کوم مشکل چې په افغانستان کې دی، په دغه باندې ورته قناعت ورکړي. دغه پخواني کرکټ بورډونو ډېر یو معقول دلیل ورته درلوده. هغوی په اول کې کله چې موږ فول ممبرشپ اخیسته افغانستان، هغوی افغانستان ورته استثنا کړ، یعنی افغانستان یو دایمي لوبډله نه لرله، ټریننګونه وو، هر څه یې کول، هغوی ریپورټونه ورته برابرول، مګر یوه مستقله لوبډله د افغانستان نه وه او آی سی سی ورسره دا منلې وه. یعنې اوس هم دغه شان کېدلی شي چې یو پلیټفارم ورته برابر شي، یو زمینه سازي وشي، تر څو پورې هغه کومې نیوکې چې هغه ونیول شي. بیا کوم سوال زه به ځواب ورکړم. مننه، خوشحاله اوسې. فکر کوم چې لمبر د عزت الله ورور ستاسې په خیر راغلی. سلامونه باچا صاحب، تا ته د لایف ټولو ملګرو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند اوسئ. مننه، خوشحاله اوسې، لا عزتمند لره. لنډې خبرې کوم، بیا ځم جمعې لمانځه ته چې وخت پوره کېږي. باچا صاحب، زما په نظر باندې د کرکټ خو یوازې د لندن په خلکو پسې مربوط نه لري، ځکه دا په ټولو افغانانو پسې مربوط لري چې د نړۍ په هر کونج کې، په هر ځای کې داسې مظاهره چې تاسو کوئ په لندن کې ستاسو یې کور ودان. زه غواړم چې دلته په امریکا کې هم باید د تاریخ سره سمون وخوري، ټولو پر یوه ځای باندې په هر ملک کې راوځي دا مظاهره وکړي. دا کېدای چې ډېر مثبت اغېز وبخښئ، ډېر مثبت اغېز پر دې دغه باندې ولري. نو دا فکر کوم چې په امریکا کې هم باید وسي، په نور ملکو کې هم باید وسي، پر یو وخت باندې، پر یو تاریخ باندې باید ټول مشران کنفرانس سره وکړي، هغه وخت وټاکي، ټول ځوانان هلته ورسي، ځکه چې دا د یو په افغانستان کې موږ صرف د کرکټ خوشحالي لرو. باور وکړئ چې بل داسې د ښه خوشحالي نشته. که چیرې دوی میچ وګټي هم پر موږ اخته دي، یعنې د ټولو پر خوله باندې خندا وي. او بعضې کسان چې دې ته فکر کوي چې دا د یا کاني سره عکس اخیستی یا بل چا سره عکس اخیستی، کرکټ هېڅ په سیاست پورې مربوط نه دی. دا یو سپورټ دی، سپورټ او سیاست دواړه جلا بخشونه دي. نو خلک دې دا فکر نه کوي چې دا ولې د کاني یا د طالبانو یا نورو سره عکسونه واخیسته، سبا بل حکومت راځي، بل حکومت چې راشي دا کرکټ ته منځه نه ځي، دا کرکټ برته ځي، د هغو سره درېږي، ځکه هغه چې دی همیشه دولت په یو بخش کې قرار لري چې هغه د ټول ملک کنټرول په لاس کې. نو سپورټ همیشه دوی ورځي خپل دغه بازیګران چې دي یا د کوم ملي ټیم چې دي د دې سپورټ کوي، نو دوی مجبور دي چې د دوی سره ورور عکس واخلي، دغه وکړي، دې سره داسې نشي کېدای چې دی راکټ پسې راوخته پنچر راواخلي چې ته ولې زما پر بغل ودرېدلې. دا د خلکو د منفي نظرونه دي. او بل ستاسو سره مخالف هلته څوک داسې دا ستاسو په دغه کې چې هلته تاسو مظاهره کړې وه، مخالف مو ډېر وه که لږ وه، په کوم تعداد باندې وه؟ ځکه همیشه داسې راځي مخالف ما له خندام راغله چې مخالف یوه نیمه جلۍ یا ښځې رالېږلې وه، یوه نیمه داسې وه چې یوې ماسک اچولی، موبایل یې نیولی و، او دا بله چې وه نو د راشد خان دغه عکس یې لاس کې نیولی و، شی پسې ویل خو د هلکان پسې ورله. یعنې د دې مخالفین چې وو دغه د ښځو نه دي اوس کاروي، نریان په انځور شو چې کوم نر پکې وی، نو یو جلۍ وه او یو بل دغه رقم خبرې چې کولې، موږ ته پروا هم نه لرله. مخالفین دي دغه خلکو. ښه، په دا خاطر دا پوښتنه مې وکړله ځکه دا د پردې تر شا د ټیک ټاک شا کې خو هر چا چې انلاین دغه جمع کړي، دا پیکیج جمع کړي، خو دا موږ دا احساس کوو چې هلته مظاهره وسي نو خامخا به داسې جنګ شروع وي، سرونه به ماتېږي، چې ورور عملي کار به وي. نو په دا خاطر مې دا پوښتنه درڅه وکړل چې واقعا هم دا خلک د میدان دي که نه دي؟
لکه تاسو غوندې د نور غوندې ځوانان چې راځي میدان ته یعنی دفاع کوي خپل د وطن د خوشحالۍ دفاع کوي دا بهترینه خبره ده. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د نور دوستانو موري چې په هر ملک او دا مظاهره ټوله په ګډو باندې سره وکړو په مشترک سره په هر ملک سره وکړو. فکر کوم چې دا منفي دغه مثبت یو خبره کوم چې موږ نه بدمعشي کوو نه دا وطن د بدمعشي دی کنه په دې خلکو خپل ته شل کاله ډېرې بدمعشیانې وکړې او ویډیوګانې هلته پرته دي. موږ ورته یو چې ته بدمعشان هستی راشي چې په لندن کې سره بدمعشي معلومه کړو. په دې دلته لندن کې بدمعشي نشي کولی دا صرف په وطن کې په مظلوم ملت باندې بیا بدمعشي کوله او خپل وحشت به ورته ښودلو. دلته دا د کورونو نه نشي راوتلی دا دومره هېرېدونکي خلک دي او دا خبره چې دې دغه والا جنګ منګ والا نه دا جنګ دې ته معلومات دی چې د جنګ کولی نشي. دلته خو قانون دی ورور تاسې خپل امریکا کې اوسېږي څوک چاته ټچ کولی هم نشي چې ټچ دې کو هم دلته کار کتل کېږي که نه. نو دلته خو قانون دی او بیا داسې قانون دی چې بیا ورور دا بیا نشته چې ته صدر اعظم او یا رئیس یا چې پلان نه قانون دلته ټولو دپاره یو رقم ته دی او ځکه خو دا ملکونه کامیاب دي. د دغې د وجې خو زمونږ افغانستان تباہ و برباد دی چې د حکومت خلکو دپاره قانون نشته مګر ولس دپاره قانون جوړ کړی. خپل وزیر صاحب ایسو مشرت کوي ولس بېګاره وروره د یو وخت ډوډۍ نه. نو دا خو داسې ده چې دا خو داسې ولس دی چې صدر اعظم هم همغه د لام غوښه خوري د پسه غوښه ولس یې خوري. صدر اعظم هم ګرمې اوبه استعمالوي او یخې اوبه ولس هم استعمالوي. صدر اعظم هم همدغه موټر استعمالوي همدغه روډ استعمالوي همدغه ټلیفون همدغه انټرنیټ استعمالوي او ولس هم استعمالوي. نو دی خو د کفر نظامونه وایي چلیږي او د ظلم زموږ خو د ظلم نظامونه دي. زموږ خو چې چاته ووایې دا اوس ما یو ویډیو شیر کړی ته یقین وکړه په فیسبوک کې دا بعضې د طالبانو فالوور یا طالبان قسم دی چې دوه درې وړه لا پکې کنځلې ولیکلي. اولا کې ما هغه نیوکه داسې وکړه چې دغه جنګ سالاران یا دغه زورواکان چې نن دا د جنکو د تعلیم مسله رالي او دا یادې خو دا ستاسې د لاسه تعلیم پکې شامل هستی لکه که تاسې زمونږ بچیانو ته یا زمونږ افغانانو ته صحیح حقوق ورکړی وی خو نن به دا موقع نه راته سره به دا بانه نه وه که نه. یعنې دومره پورې زمونږ د بعضې دا د 2020 کال طالبان یا دا بعضې چې دماغ یې نه خلاصېږي تا ته ورور په یو سالمه نیوکه وانې کنځل او بد رد ته لیکي. یعنې دا زمونږ هغه د دې هغه اخلاق انساني تربیه ده. ډېره مننه خوشحاله اوسو تاسې د جمعي ملک عزتمن شي سلامت اوسئ. بس خدای تاسو ته ښه عمر ټولو ته ورکړي مرباطه اوسئ. چلو دې ملګري ډېر ښه سوال وکړو دی د امریکینو عزت الله ورور او دا ویلي چې په لندن کې موږ مظاهره کوو نو باید په امریکا کې میشت افغانانو تاسې هم د کرکټرانو دپاره اتلانو دپاره راوځئ مظاهرې وکړئ. ګورئ پرون موږ مظاهره وکړه کسان لږ یا ډېر خو دومره رسنۍ و راغستې دومره رسنۍ و چې بي بي سي والا راغستې ده نور رسنۍ والا راغستې په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې په فیسبوک کې د دنیا کونج کونج ته د اواز ورسېد که نه. هغه مظاهرې کې هجوم کم و دغه ظاهره خبره ده خو هغه تاسې وګورئ چې اواز څومره لرې لاړو څومره خلک خبر شو. ته یقین کې موږ په ریل ګاډي کې بېرته تلو او مرګړي را سره و ځکه موږ موټر هلته ودرولې وې مرګړي کور کې هلته بیا ډوډۍ خوړه یو انګریز را سره مخامخ شو په دا ریل ګاډي. نو ما خو جامې مامې وې د افغانستان بیرغ و زما مرګړي سره خبرې کولې هغه دلته کار کوي دا کې. نو هغه ورته چې څنګه چېرته راغلی دی موږ د افغانستان یو نو زه یې ورته ټوکه نه وښودم دا د راشد خان کزن دی که نه لکه تره زوی ماما زوی دی. نو هغه ډېره ښه ستړي مشي وکړه هغه انګریز وایي څنګه ما دغه شان دی وایي زه چې اوس کور ته لاړم وایي همدا اوس خط لیکم خپله ایم پي ته چې دا څه رقم د افغانستان ملي لوبډلې سره ولې دلته داسې ظلم کېږي یا داسې دغه کېږي ویل زه ایم پي ته خپله خط لیږم. یعنې دا یو انګریز موږ ته په لاره دا خبره وکړه که نه. نو دا ډېره غټه معنا لري که څوک پوه شي. ښه لمبر به د چا دغه وروره زه فکر کوم چې دا ډاکټر عارف صاحب لمبر له فکر کوم د دې دی او مهرباني تاسې دا لمبر ته دا کوه حبیب وروره. پاچا صاحب سلامونه تاسې او د لایف ټولو ملګرو ته وبخئ زما دا انټرنیټ لږ کمزوری دی نورو ورونو ته به وخت ورکړو زه به ستاسې خبرې واورم. مننه. صحیح ده ته دغه شه بیا به دې راوخېږم دلته به ستا په دې باندې بل ملګری دا کړمه نو بیا به ته دوباره راوخېږم. مهرباني تاسې لمبر د چا دی اته شور ستاسې لمبر دی باچا صاحب په بخښنې سره که دغه اوږی وردک خور راجیګه کوي ځکه دلته خو اپشن نه دی اچولی اوږی خورې که دغه لایف کې د اوس لایف کې اپشن واچوه چې باچا صاحب دې راپورته کړي ځکه هغه هم خپله کرکټره پاتې شوې ده کرکټ یې کړی دی افغانستان کې
صحیح ده بالکل دلته د اپشن واچي یا د لیکلو کې غیر اوچته کوم مشکل نشته اپشن واچي. پاجا صاحب دغه زما موضوع زما په نظر باندې تاسو زموږ مشر یاست، تاسو د مشري په غاړه باندې واخلئ او دا ټول ملګري راټول کړئ چې یو داسې ښه ټیم برابر شي او د کرکټ بورډ سره وغږېږو. باید کرکټ بورډ راپورته کړو او هغوی دغه موضوع ته جدي توجه ورته وکړي. نه کرکټ بورډ والا خو ګوره میرویس صاحب زما فکر کې ساوث افریقې ته تللی او کرکټ بورډ په دې خبر دی، ځکه خپله رسما د هغې سره په دغه کې نه یم. زما ډېر ملګري دي چې د لوبغاړو سره د کرکټ بورډ سره ټولو سره په تماس کې دي او په دې باندې روزانه خبرې کېږي، ځکه هغې ته هم دا معلومات دی چې دا ارادې د دې خلکو ښه نه دي. نو موږ باید قدمونه والو دې په مقابل کې ودرېږو انشاءالله. پاچا صاحب هدف مې دا لکه اوس ملګرتیا زمونږ هم شته ورسره که نه، میرویس اشرف زما خپله نږدې ملګری مې دی چې کابل کې کله مونږ وو، خو نږدې ملګرتیا هم وه. هدف مې دا دی چې دغه مشري د دغه فعالینو د خوا نه تاسې یې په غاړه واخلئ، یعنې یوازې کرکټ بورډ هم څه نشي کولی په یوازې ځان باندې. هغوی خو هغه خپل رسمي اړیکې دي، هغه رسمي اړیکې باندې کوي. یعنې دې خوا نه چې کرکټ بورډ ته مونږ هینډ ورکړو، مونږ کومک ورته ورکړو، هغوی بیرته مونږ ته کومک راکړي. دوه طرفه فعالیت باید شي، هم د دې خوا نه مبارزه وشي، هم هلته هغوی خپل فعالیت چټک کړي. صحیح ده انشاءالله. زه خو زما خو دا دغه ده چې زه خو هېڅکله یو وظیفه نه علمه، یو شی مسؤلیت نه علمه، لکه ما ته خو دا امتحان هم شوی دی او بل بیا سړی یو طرف کې کېږي، خو ملګري شته دی انشاءالله په دې باندې به سره خبرې وکړو. قابل زموږ نه ډېر پوه هم دي، تعلیمونه هم کړي دي، نو انشاءالله په دې باندې به سره وغږېږو. مننه خوشحاله اوسئ. ښه نمبر د چا دی د حبیب وروره؟ نمبر خو د دغه دوه دانې دغه له زړو نفرو نه پاته دي. عبید خان دی که چا دی؟ عبید نمبر دی شکر کوم. عبید خان هم دی کلاس کې بیا د خلقي نوبت دی، بعد لغونه بیا توریالی دی داسې دانش و تېره افغان او بیا مهرباني وکړه. عبید خان مهرباني وکړه وروره میک هم خلاص کړه. خبرې وکړه عبید خان ته